دوستانو هغه کومې زنانه دي کوم چې د شانه کوروالی خوښوي. که ستاسو سره ماشومان وي یا فیملي سره ناست نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دي کوم چې تاسو ماشومانو فیملي سره نشئ کتلی. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کله وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو که تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او د ګنټې نښان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي معلوماتي او جنسي ویډیوګانې په وخت وګورئ. دوستانو، شانه کوروالی ډېرې کمې زنانه خوښوي، ځکه چې د شانه کوم زنانه کوروالی کوي نو درد پکې سیوا وي. نو ځینې زنانه د شانه کوروالی خوښوي یا د خپل خاوند د خوشحالولو لپاره داسې کوي، او د کومو زنانو چې ګناټي غټ وي هغو هم اکثر د شانه کوروالی خوښوي. نو چې کومې زنانه تاسو ته وایي چې کوروالی د شانه را سره وکړه نو د هغې درې وجې کیدای شي. نمبر 1 چې دغه زنانه حامله کیدل نه غواړي، او بل دا چې کومه زنانه تاته وایي چې د شانه وکړه د هغې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې هغه به غلط فلمونه یا غلطي ویډیوګانې ګوري. او دریم دا چې کوم زنانه وایي چې د شانه کوروالی وکړه نو هغې غټه وجه خاوند خوشحاله کول دی، ځکه چې ځینې زنانه خاوند خوشحاله کیدل غواړي او د خپل خاوند د خوشحاله کولو لپاره د شانه کوي. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله به امان.